په ننګرهار کې د اتصالات مخابراتي شبکې خپل 115 سایټونه په عصري ټکنالوژي سمبال کړي او له دې وروسته به د فعالیت ساحه له پخوا څو برابره پراخوي. دغه څرګندونې په ننګرهار کې د یادې شبکې مسؤلینو د یو رسنیزې غونډې پر مهال وکړي. هغوی وویل د لومړي ځل لپاره د افغانستان په کچه په ننګرهار کې د خپلو فعالیتونو لپاره د عصري ټکنالوژي نه ګټه پورته کوي. د اتصالات شبکې عمومي ویونکی بیت الله نبی خیل وایي په ننګرهار کې په ټولو سیمو کې د یادې شبکې کارکونکي کولی شي د اړیکو او نورو اسانتیاوو ترڅنګ د انټرنیټ له 4G خدماتو ګټه پورته کړي. د لومړي ځل دپاره موږ ټولې 115 خپلې پایې یا سایټونه په نوي وسایلو سره وپوښل. مطلب د هغه زاړه پخواني وسایل چې وه هغه په نوي او ماډرن د ټکنالوژۍ څخه د ډکو او پرمختللې ټکنالوژۍ باندې سمبال وسایلو سره دا ټول سایټونه پوښل شوي دي. البته دغه کار لا تر اوسه د هیواد په نورو سیمو کې جریان لري، خو د یو ولایت په سطحه باندې چې هغه ټول پوښل شوی وي هغه یوازې د ننګرهار ولایت دی. زموږ د 4G سرعت د پخوا په نسبت باندې څو چنده اضافه شوی دی. هغه همدارنګه وویل په دې وروستیو کې یو شمېر خلک چې د انټرنیټ او اړیکو د لوړو بیو شکایت کوي، خو په وینا یې دا ستونزه ورته هغو هیوادونو جوړه کړې چې انټرنیټ ترې اخلي، ځکه افغانستان مستقیم له نړیوالو انټرنیټي خدماتو له ادرسونو سره وصل نه دی. د نبی خیل په خبره د اترا ادارې سره په ګډه یې هڅې پیل کړي ترڅو له هغې هیوادونو سره خبرې وکړي چې افغانستان ته په لوړه بیه انټرنیټ ورکوي. هغه وایي په دغه برخه کې د پام وړ پرمختګ کړی دی او نږدې ده چې په بیو کې کموالی راشي. زمونږ او ستاسو هغه ستونزې تاسو پوهیږئ چې موږ د بحر سره لاره نه لرو. موږ حتما د انټرنیټ کیبل یا دغه خدمات سرویسې چې موږ اخلو موږ د بل هیواد نه اخلو، نو تړلی یو موږ هم هغه بل هیواد موږ باندې په څو باندې خرڅوي، نو مجبور یو چې د اترا او د دولت د پالیسۍ مطابق موږ هماغومره نرخ چې څومره موږ کولی شو چې کم کو هغومره کمو. د دې نه علاوه موږ تړلی یو د بل چا پورې، یا د ایران نه موږ اخلو یا د پاکستان د لارې اخلو یا د تاجکستان او د ازبکستان د لارې اخلو. نو دلته موږ آزاد او خود مختار نه یو په دې نرخونو کې. هغه خلک هغه هیوادونه موږ نه فیس اخلي، قیمت را نه اخلي، نو د هغې مطابق د اترا د محترم ادارې سره په شریکه باندې انشاءالله کار ور باندې روان دی چې نور هم پکې پرمختګ وکړو. د ننګرهار یو شمېر اوسیدونکي وایي په دې وروستیو کې د اتصالات مخابراتي شرکت فعالیت ښه شوی دی، خو لا هم دوی د اړیکو انټرنیټ په برخه کې دومره لوړه بیه پرې کوي چې ډېر کله یې ان پر وس نه وي پوره. تقریبا د 3 کلونو راهیسې د اتصالات پیرودونکي او د اتصالات څخه استفاده کوو. مخکې څخه یې اوس چې دي کڅوړې او د انټرنیټ کم سهولتونه لري، د سرعت هم زیات شوی ده د مخکې څخه. که د ښار څخه لرې اطراف سیمو ته ځو او که چېرته په ښار کې وي په هر ځای کې وي د اتصالات انټرنیټ موږ ته زیات سهولتونه منځته راوړي دي او د مخکې څخه ډېر زیات ښه شوی ده. زمونږ کورونه کته کوزه پښتونخوا کې نو چې کله زه راغلم ما د لومړي ځل لپاره د اتصالات سیم کارت واخیست. تر هغې نه تر اوسه پورې زه استعمالومه د غږیزو کڅوړو او انټرنیټي کڅوړو دواړو نه یې موږ راځو. کله چې موږ لرې پرتو سیمو ته ځو په چکر یا دغه ځای خپلوانو کره نو هلته هم سیګنل نسبت نورو شبکو ته ښیي. بل لوري ته ګونګوسي دي چې د اتصالات شبکه او یو شمېر نورې شبکې د سیم کارتونو د ثبت په بدل کې له مشتریانو پیسې اخلي چې له امله خلک د سیم کارت ثبتولو ته زړه نه ښه کوي. خو د یاد شرکت د ختیځ زون مسؤل ضیاء الرحمن صافیه وایي په دې موخه یې ټیمونه ګمارلي او که هر چا د سیم کارت د ثبت پر وخت د یاد شرکت له اصولو سرغړونه وکړه له دندې به ګوښه کیږي. موږ تاسو ته ډاډ درکوو که چیرته داسې کومه حادثې سره څوک مخ کیږي تاسو کولی شئ چې زموږ ولایتي دفتر ده، زموږ دغه د غیر مستقیم خرڅلاو څانګې چې موجودې دي په صاحبي دفتر کې هغوی ته مراجعه وکړي چې په دغه برخه کې په دغه ساحه کې یا دغه کس د مشتریانو څخه د رجسټریشن پیسې اخلي یا یو افغانۍ اخلي یا 10 اخلي یا 100 اخلي چې هر څومره اخلي. نو موږ باقاعده اصول لرو، پالیسي لرو، د اترا د اصولو مطابق زمونږ فعالیتونه مخکې ځي. د هغوی څخه چې کوم ثبوت ترلاسه شي نو انشاءالله د هغوی څخه امتیازات اخیستل کېږي، باقاعده هغوی ټرمینیټ کېږي، یعنې د وظیفې څخه لرې کېږي. په افغانستان کې په میلیونونو خلک د انټرنیټ د ورځنیو کارونو، سوداګرۍ، اړیکو او نورو برخو لپاره استفاده کوي، خو اکثریت یې بیا له لوړو بیې شکایت لري او له مسؤلینو غواړي چې په دغه برخه کې د نورو هیوادونو په څېر اسانتیاوې رامنځته کړي.